زمونږ پښتانه چې کوم دي ځای په ځای راوتي دي د امن چغې وایي چې موږ له حکومت امن راکړي او په موږ باندې دا زیاتې او دا ظلم نه کیږي. نو ټیک ده، موږ د مولوي صاحب خبره کوله، ما مخکې تاسو ته دا خبره کړې وه. هغه وایي چې مفتي صاحب دا حکومت زمونږ په دې علاقو کې، هغه په داسې علاقه کې د هغې د علاقې نوم زه اوس نشم اخیستی ستاسو مخې ته. هغه وایي چې زمونږ په علاقه کې نن سبا د حکومت د طرف نه دي پکې اپریشنونه کوي. نو نن سبا هم دا حالت دی چې موږ دروازې خامخا په دویمه درېیمه ورځ باندې یا دروازې دوه درې جنازې کوو، او که چېرې حکومت مخکې دلته کې د اپریشن او دا څیزونه نه کول، نو موږ به هغه وخت کې هم دوه درې جنازې کولې. نو ما ورته وایي هغه وخت به تاسو څنګه جنازې کولې او دغه به هم کوو. نو ویې به وایي د دې وجې نه چې زمونږ خپل پښتانه چې کوم دي دی د یو بل ترقي نشي برداشت کولی، دی به په یو بل باندې اړام او یو بل به ویشتل. یو بل چې کوم دی یو بل پسې بیا ټوپکې راغستې وي، د یو محلې والا به بلې محلې سره جګړه وه، بدي به وه، د یو کلي والا به بل کلي والا سره جګړه وه، د ترونو به په خپل منځ کې جګړه وه، د تره زامنو په خپل منځ کې جګړه وه. دا د مانکي دا واقعه چې کومه ده دا څومره افسوسناکه واقعه ده. نو دې پښتون ته د دشمن د سره ضرورت نشته. دله که حکومت امن ورم کی نو دی به بیا داسې راپاسي د تره زامن او ترې راپاسېدلی دی. الله بندګانو دا تره دا خو د پلار په شان دی او د تره زامن خو وروڼه او هغه راپاسېدلي دي، او دا هلکان چې خپله مزدوري به یې کوله، خپل هغه به یې کول په بار ملکونو کې وو، هغه درې د ګل په شان هلکان چې کوم دي هغه یې ویشتي دي، او به داسې افسوسناک مرګ باندې ویشتي دي چې دوی له روټۍ کړې وه، دوی را جمع کړي. او تاسو که ویرونو ته ویلې هم وې، هغه دومره د دغه اخلاقاً ښه ښکاري چې تاسو ورته ویلې هم ستاسو نیکه کوم تقسیم وکړو هغه تاسو ته نه و منظور، او نو تاسو به دې ته ویلي و، ناست به یې ورسره چې یاره دې کې زمونږ دا زمونږ شک او شبهات دي، په دې باندې زمونږ دا مسلې دي، مونږ ته تاسو دا څیز داسې غلط کړی، داسې به غلط کړی. هغه خلک کیني په خپل منځ کې خبرې ختمې کړي. نو دا علاج شو چې بس ته ټوپک راواخله او بس هغه خپل دغه چې ویرونه یا تره زامن هغه اوله. نو دا څونه افسوسناکه خبره ده. د پاکستان ته بس دې پښتون ته تاسو ماته ووایئ، دې پښتون ته د دشمن ضرورت شته دی. که دلته امن رام شي نو دا څیز به څوک بندوي. دی یو بل پسې چې دا ټوپکې راغستې او دروازې درې درې او څلور څلور آی دن چې کوم دی که نه ته ګورې چې دا واتساپ ګروپ کولو کې چې ګورې نو بس دا پښتانه چې دي دی به یو بل پسې ټوپکې راغستي، یو بل به ولي، یو چې دی نو یو ځای کې 2 کسان ویشته، بل ځای کې 3 کسان، بل ځای کې په غونډه کې پیکه چې تاسو راټوله کې داسې ورځ به نه تېرېږي چې دا پښتانه 100 یا 15 کسان چې کوم دي دا یو بل اولي نه او یو بل مړه کوي نه. نو که چېرې دلته امن رام شي، ټیک شو، اپریشن یې ختم شي د حکومت د طرف نه، نو د خپل پښتانه به په خپل منځ کې څه کوي؟ دا په خپل منځ کې 2 ورځې نشي تېرولی چې په خپل منځ کې 2 ورځې په امن سره تېرې کړي. نو دا که موږ دا چغې وخوم دا امن موږ ته هغې رام کړي، موږ دا مظاهرې وکړو، نو داسې ظلمونه دا مانکي کې چې شوی دی که نه، دا 3 نوجوانانې چې دي دا وجلي دي، نو دا داسې ظلمونه به څوک بندوي؟ داسې د دې څیزونو نه به امن څوک راولي؟ دا خو د هر کور مسله ده، دا د هرې محلې مسله ده، دا د هر کلي مسله ده. دا په کور وسلې دي، یو بل پسې رالي او ډز ډوز دی، بس یو بل اولي. نو دا که امن رام شي نو تاسو ووایئ، نو دا پښتانه یو بل سره خیر کوي، د یو بل ترقي دي نشي برداشت کولی. د پښتنو همیشه دا عادت دی چې دی به یو بل سره حسد بغض، دا وګوره دا ټول حسد او بغض چې هغه ټول وروڼه بهر ملک یو، ښې پیسې به یې ګټلې، خپل وټلې وې چېرته بهر ملکونو کې، نو بس هغه حسد او بغض هغه هر څه چې کوم دی نو هغه هر څه هغې هم لاړه د خاورو لاندې کړه، او دا چا چې کړي دي د هغې هم لاړه، هر څه ختم شو. دا سوچ دی نه کوي چې زمونږ به هم دا هر څه ختم شي. نو که امن رام شي خفه کېږئ مه، دا پښتانه یو بل په ترقۍ باندې نه خوشحالېږي، دي یو بل له همیشه خپې وهي.